السلام علیکم کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په تیر ویډیو کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د کلاس 5 ساينس جنرال ساينس کوم بوک چې دا مونږ شروع کړو چې لاولنی یونټ دی کلاسیفیکیشن اف لیوینګ ثینګز، او دا مونږ په دې کې د کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم بیا ویلو، او غالبا مونږ خپل سبق چې دی نو هغه دیزی ته را رسولی بلکې دیزی پر مونږ ویلو. اوس په دې ویډیو کې به مونږ خپل نوی ټاپک چې دی هغه بل وایو. دا 5 کینګډم سیسټم چې دی دا به اوس په ډیټیل سره وایو. دا مونږ سرسري پای کې ویلو چې دا ارګانیزم چې دا په 15 ګروپونو کې په 15 غټو ګروپونو کې چې دا تقسیم شوي دي دا ژوندي څیزونه. نو د دې لاولنې ګروپ چې دی نو هغه دی مونیرا، چې کینګډم مونیرا. These are made of one cell. دا ژوندي څیزونه چې دي دا د یوې خلیې نه جوړ دي. سیل چې دی دا په اردو کې دې ته موږ وایو خلیه، په انګلیش کې ورته موږ وایو سیل. او د دې تعریف چې دی هغه داسې دی فرض کا چې what is cell، نو دا به شي the basic unit of living things. دا د ژوندو څیزونو بنیادی اکایي ده. ژوندي څیزونه چې د کم وړو ذراتو نه جوړ دي دې یوې ته موږ وایو سیل. دا داسې واړه ذرات دي چې دا په سترګو باندې خو نه لیدل کېږي، لیکن په مایکروسکوپ کې په سټرانګ مایکروسکوپ باندې چې موږ بیا دا وګورو دا په نظر راځي. نو دې یوې ذرې ته چې دی هغه وایي سیل. نو دا د یوې خلیې نه جوړ دي. Their structure is also very simple. د دې ساخت چې دی هغه ډېر ساده دی، ډېر پیچلګیانې پکې نشته. These include bacteria, singular bacterium. په دې کې شامل دي بکټیریا. د بکټیریا واحد چې دی هغې ته بیا موږ وایو بکټیریم. ډېرو ته بکټیریا وایو، جمع ته واحد ته بکټیریم وایو. Bacteria are found everywhere on the earth. بکټیریا چې دی دا everywhere په هر ځای کې دا موندل کېږي په ځمکه باندې. Some bacteria can prepare their own food. بعضې بکټیریا داسې دي چې خپل خوراک ځان ته پخپله تیاروي. Others obtain food from other living organism. او څه بکټیریا داسې دي چې هغه د نورو ژوندو څیزونو نه and dead bodies او د مړو جسمونو نه کوم څیزونه چې مړه شي د هغې نه خپل خوراک حاصلوي. Some bacteria cause diseases in plants and animals. او بعضې بکټیریا داسې دي چې هغه بیماریانې هم لګوي په بوټو کې او په ځناورو کې. بیا نمبر 2 دی پروټیسټا. Usually they live in water. عموماً دی اوسیږي په اوبو کې. It includes amoeba, paramecium and algae. په دې کې شامل دي amoeba, paramecium او algae. ایجی مثال په طور باندې سپایروجایرا، امیبا and paramecium are made of one cell. دوی جوړ دي د یوې خلیې نه. one cell organisms دي. algae may consist of one cell or many cells. په دې کې algae چې ده هغه بیا یوې خلیې والا هم کېدی شي او ډېرو والا پکې هم کېدی شي. These are found in rivers. دوی موندل کېږي په سیندونو کې، په پانډز، په تالابونو کې and ocean او په بحرونو کې. کوم غټ سمندر چې هغې ته بیا موږ وایو اوشن. سی اوشن چې دی دا موږ د غټ سمندر دپاره داسې یو ورډ چې دی استعماله. او سی چې دی دا موږ عام لکه وړوکی سمندر چې کوم چې چاپېره وچو به یې منځ کې راننوتی وړوکی سمندر هغې ته موږ سی وایو. او اوشن چې دی دا بیا موږ کوم ګریډ سی چې دی واسټ ګریډ سی کولا او غټ سمندر چې هغې ته موږ اوشن. دی هیو کلوروفیل. نو دوی وایي په اوشنز کې موندل کېږي، په تالابونو کې، پانډز کې او په سیندونو کې. او په دوی کې کلوروفیل. کلوروفیل مطلب دا ګرین پیګمنټ چې دی شنه کومه مایع چې دی دا پکې موجود دي. دا بیا هغه پکچرز دي د امیبا د پیرامیشیم سپایروجایرا او دا راځي په کینګډم پروټیسټا کې. بیا زموږ سره په دریم نمبر باندې دی کینګډم پنجای. Some fungi are made of one cell. بعضې فنجای دي چې دا د یوې خلیې نه جوړ دي. Many fungi are made up of more than one cell. او زیاتر فنجای دي چې هغه د ډېرو خلیو نه جوړ دي and are like filament. او دا یې په شان دی دا ډېر سیلز چې کله رایوځای شوي دي داسې یو اوږد یو ډنډر غوندې کې جوړ کړی چې هغې ته موږ وایو فیلمنټ. They need moisture for growth. دوی ته د ضرورت دی د نمۍ، دوی ته د لوندوالي ضرورت دی د ګروت لپاره چې دوی پکې ګرو شي، د دوی هغه نشو نما وشي، نو دې ته ضرورت دی د نمۍ.
they do not have chlorophyll. په دې کې شینوالی چې دی دا پکې نشته، دي شینوالی نه لري. so they cannot make their own food. نو دوی خپل خوراک چې دی هغه هم نشي جوړولی. they absorb food from the place where they live. دوی د هغه ځای نه خپل خوراک چې دی هغه حاصلوي کوم ځای کې چې دوی اوسیږي. yeast is a microscopic fungi. yeast چې دی دا یو مایکروسکوپیک په خوردبین باندې چې مونږ وینو هغې ته وایي مایکروسکوپیک. دا یو مایکروسکوپیک فنجای دی. رایزوپس is also called black bread mold. رایزوپس چې دی دا هم یو قسم لا فنجای دی چې مونږ دې ته بلیک بریډ مولډ هم وایو. it grows on moist bread. چې کله روټۍ چې ده یا ډبل روټۍ چې ده دا په دې کې نمی پیدا شي، نمی پکې راشي، نو دوی چې دي دغلته کې دوی جنم واخلي او په دې کې دوی بیا غټیږي. moist bread and fruits او په میوو کې. the mushrooms are umbrella like. mushrooms چې دي خریړي د چترۍ په شان چې کوم دي. they grow on the piles of rotten matter. دوی چې دي دوی راغټیږي کوم ګندګي چې کوم ځای کې پراته وي راټن میټر ورسته شوي کومه ماده چې پراته وي په هغې باندې د هغې په ډېرو باندې چې دی نو دوی راغټیږي. اکثر کوم ځای کې چې ورستې شوي پاڼې پرتې یا نور داسې څیزونه وراسته شوي پراته وي نو په هغې کې دي چې دي دا امبریلا لایک مشروم چې دا پکې راغټېږي. سم پنجای آر ویری لارج. بعضې پنجای چې هغه ډېر غټي چې مشروم لکه مثال په طور باندې مشروم دا عام کوم خریړي چې دي دې ته وایي مشروم. نو دا یونیسیلولر نه د ډېرو خلیو نه جوړي نو ځکه دې ته وایي چې دا لارج دي. لارج مطلب دا نه دی چې چېرته څه ډېر زیات غټ، خو دلته کې د لارج معنا دا د لارج وایي چې لکه دوی دا یونیسیلولر نه ډېرو خلیو نه جوړي. نو دا بیا هغه مشرومز دی، دا رایزوپس دی، دا بریکټ فنجای دی کوم چې د دې ونو په دې ویښونو کې اکثر کېږي، په دې سټانو باندې کېږي، داسې چتونه چې جوړ شي بریکټ فنجای ورته وایي. او دا چې دی د ییسټ دی. some mushrooms can be eaten but some mushrooms are poisonous. some mushrooms چې دی هغه د خوراک قابل ایډیبلي چې موږ یې خوړه شو. some mushrooms داسې دي چې هغه موږ خوړی نه شو، هغه poisonous دي، زهریلی. که هغه موږ وخورو نو د هغې سره چې دی مرګ هم واقع کېدی شي. بیا دی نمبر 4 kingdom plantae. the organisms of this kingdom have ability to make their food by using the energy of the sun. په دې ګروپ کې چې کوم ژوندي څیزونه دي نو په هغو کې دا اهلیت دی چې هغو د سن کومه انرژي چې ده نور په رڼا کې چې کومه توانایي ده دا استعمالوي او خپل خوراک چې دی هغه ځان له پخپله تیارولی شي. په دوی کې دا ابیلیټي، دا اهلیت، دا خاصیت چې دا پکې شته. سو دی هیو کلوروفیل ځکه چې ایز دی هی کلوروفیل ځکه چې په دې کې کلوروفیل له دې کې دا ګرین فیګمنټ دی. څنګه چې په دې کې کلوروفیل موجود دی نو دوی دغه ابیلیټي شته چې خپل خوراک ځان له پخپله تیار کړي. The organisms included in this are usually green in color. په دې ګروپ کې چې کوم ژوندي څیزونه دي نو هغو عموما په رنګ باندې شنه وي، د رنګ نه هغوی شنه وي. flowering plant pine fern kingdom plantae کې دا راځي نو ټول چې دی تاسو وګورئ الویز دا شنه وي. بیا دی 5 نمبر او اخیرنی کم ګروپ چې دی نو هغې ته وایي kingdom animalia. بیا وایي the organisms included in this kingdom are called animals. په دې ګروپ کې چې کوم ژوندي څیزونه شامل دي نو هغو ته موږ وایو animals. they do not have chlorophyll. په دوی کې کلوروفیل نشته، په دوی کې شینوالی چې دی هغه پکې نه وي، شینوالی دوی نه لري. and they cannot make their own food. او دوی خپل خوراک چې دی هغه هم ځان له پخپله نشي تیارولی ځکه کلوروفیل پکې نشته، شینوالی پکې نشته. مومنټ کوي یو ځای نه بل ځای ته ځي. they can move usually from one place to another. دوی د یو ځای نه بل ځای ته عموما چې دی هغه نو حرکت کوي، یو ځای نه بل ځای ته ځي، مومنټ کوي. دا بیا په دې پیج که تاسو وګورئ پیج پای باندې دا هغه انیمل دی کینګډم انیمالیا سره چې تعلق ساتي د هغې یو څو فکچرز تاسو راغلي چې ریبټ دی پکې، ډک دی پکې او کریب دی پکې، کیکړه دی، ایلی ده او خرګوش دی. بیا په دې پسې زموږ نوی را روان ټاپک چې دی نو هغه به انشاءالله کلاسیفیکیشن اینډ کیریکټرسټک اف فلاورینګ پلانټس. د نن دپاره دا ویډیو چې دی دا پوره دا ویډیو ډېره زیاته لنډي کېږي او د را روانې ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو پلیز دا لایک کوئ، شیر کوئ ملګرو سره چې ماشومان یې وګوري، فایده ترې ورته ورسي، او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کوئ. د الله په امان.